بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو څنګه چې تاسو ته هم پته ده د سیسیس چې کومه د پښتو پیپرې دا د هغې یوه بله نوې ویډیو ده ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د غني خان په باره کې غني خان بابا څنګه ژوند تیر کړی هغه په ژوند کې څه کارونه کړي هغه آیا صرف شاعري کړې وه خو هغه نور هم ډیر کارونه کړي نو دا ټول ارڅه برسه په دې ویډیو کې شریکوم ملګرو که موږ چېرته د غني خان بابا په باره کې خبره وکړو نو غني خان بابا ته به لیونی فلسفي هم ویلي غني خان بابا په کال 1914 عیسوي کې د فخر افغان باچا خان بابا په کور کې پیدا شو دا په کوم ځای کې پیدا شو په 400 کې په اتمانزو کلي کې دا پیدا شو بیا چې کومه د په نېشنل های سکول پېښور نه ابتدایي تعلیم نه پس دغه دی کې د ابتدایي تعلیم وکړو او بیا د دې نه پس اتمانزو های سکول کې داخل شو کله چې دغه ځای کې داخل شو بیا دلته د لسم جماعت کولو نه پس وړاندې تعلیم دپاره جامعه ملي دهلي ته لاړو جامعه څه ته وایي جامعه وایي یونیورسټۍ ته یعنې په دلي کې چې کوم ملیه یونیورسټي وه هغې ته لاړ په انډیا کې دا د کال 1920 د کال 1920 عیسوي وه چې دغه ټیم کې دا یونیورسټۍ ته لاړه دهلي ته او بیا د افغانستان د انقلاب په وجه د پلار په وینا افغانستان ته د تلون په نیت پېښور ته واپس راغلو خو د غازي امان الله خان د هزیمت او پاسپورټ د بندیز په وجه افغانستان ته لاړ نه شو په کال 1928 عیسوي کې د انډیا آفیس په وساطت سره انګلستان ته لاړ انګلستان څه ته وایي انګلینډ ته وایي یعنې دا بیا انګلینډ ته لاړ د دې نه بعد بیا غني خان څه وکړو غني خان بیا یو پادري سره د پرایویټ طالب العلم په حیثیت باندې 2 کاله تیر کړه خو دغلته د غني خان بابا چې کومه دی زړه ونه لګېدو په کال 1911 عیسوي کې د لندن نه امریکې ته لاړی امریکې ته څه پسې لاړی امریکې ته لاړی کیمیکل انجینیرینګ له غني خان بابا صرف د پښتو شاعري نه وکړي پښتو لټریچر له صرف کار نه وکړي غني خان بابا کیمیکل انجینیرینګ له هم امریکې ته لاړی د لندن نه امریکې ته څه پسې لاړی کیمیکل انجینیرینګ د تعلیم حاصلولو لپاره لاړی او د بیا د هغې نه پس د لوزیانا سټیټ مطلب دلته یو یونیورسټي ده په دې کې داخله واخیستله په دغه ټیم کې چې کوم دلته داخله واخیسته نو بیا په کال 1933 عیسوي کې لندن ته واپس رالی دغه ټیم کې بیا په 1933 کې دا واپس لندن ته رالی او بیا په کال 1934 عیسوي کې د سپروایزر په حیثیت په هندوستان شوګر میلز کې ملازمت اختیار کړو نو په شوګر میلز کې چې کله د ملازمت نوکري اختیار کړه دغه ټیم کې پاکستان او انډیا یو نو په دغه ټیم کې مطلب دا په یو شوګر میل یعنی د چینی چې کم میلی په هغې کې مطلب د یو مطلب ملازمت یا نوکری اختیار کړه د چیف کمیسټر تر عهدې ورسېدو یعنی چیف کمیسټ چې کم مشري هغې عهدې ته ورسېدو او بیا په کال 1940 عیسوي کې د ټیکنیکل منیجر په حیثیت تحت بای شوګر میلز ته راغی او په سیاسي سرګرمیانو کې د عملی برخې اخیستو له کبله په کال 1943 عیسوي کې د دغه ملازمت نه مستعفي شو یعنی استعفا یې ورکړه چې بس زه نور دا کار نه کوم دته د پښتون زلمي نومي تحریک سپاه سالار وسپارلی شو او سیاسي سرګرمۍ یې ښه په زور او شور کې وه دغه ټیم کې چې کومه دی دا د پښتون زلمي چې کومه دی مشر وسپارلی شو دغه ټیم کې مطلب د غني خان بابا چې کومه سیاسي ژوند دا ډیر په زور او شور کې روان و د پاکستان جوړېدو نه پس په کال 1940 عیسوي کې تر کال 1954 عیسوي پورې مختلفو جیلونو کې 6 کاله بندي پاتې شوی غني خان بابا چې کومه دی د جیلونو کې هم وخت تیر کړی دا کو تاسو ته پته نه د 1940 نه واله د 1950 پورې مطلب 6 کاله څه د پاسه 6 کاله د مطلب په جیل کې تیر کړي هم په دغه دوران کې د څه وکړه په دغه دوران کې د شیر د دنیا یو شاهکار کتاب د پنجرې چغار دا دې ټیم کې د ولیکو د جیل د ازادېدو نه پس د سیاست نه ویزار شو هغه ویل چې بس مړه بس څه کې په سیاست باندې څه کې چې جیلونه میلیونه دي او برنه هغه جیلونو ته ځو راځو نو بس هغه ټیم کې هغه ویل چې مطلب سیاست دا پرېږده بیا د څه وکړه او شعرونه د لیکل شروع کړه تصویرونه جوړول مجسمې
مجسمه ساز مطلب دا او ښایسته بوټي کرل دا د بس مشغله شوه. د ویل چې راځه به دا آرټس چې کومه دی دا کوه بس نور خپل ژوند انجای که شعرونه لیکه. نو بیا د دغه نه پس غني خان بابا څه وکړه. غني خان بابا په ادبي دنیا کې د لیوني فلسفي په نوم یادېږي. څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ویلي د د شاعرۍ کې د حسن عشق ډیر لوی مقام دی. ملګرو د غني خان بابا چې کومه شاعري وه په دې کې ډیر زیاتره څه په دې کې د الله سره مینه وه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه وه. او په دې کې مطلب هغه په یو داسې ټرم سه یو په داسې انداز سه به هغه دا شعر ویلی چې په هغې به څوک پیدا هم نه. بیا ډېرو مولیانو په غني خان باندې د کافر فتوا هم ولګوله. یعنې په دغه ټیم کې غني خان بابا یو داسې خلکو دغ کړی مطلب یو داسې جوړ کړی چې دا خو مکمل کافر دی د اسلام نه به مواړی. یعنې چې څوک به هم غني خان سره ناست یو که نه نو عامو خلکو عوام چې به څومره وخ هغو هم دې مولیانو پې کړي نو بس هغو به ویل چې بالکل د اسلام نه مړی. نو د غني خان بابا چې کوم سټایل د شعرونو لیکل هغه بالکل یو وضاحت سټایل یعنی هغه یو نوي نوي سټایلونه راویسته په دې پومس لیکلو کې یعنی په نظمونو لیکلو کې. نو د غني خان بابا په شاعرۍ باندې هیڅوک هم نه پیدا څوک چې اوس پې لږ لږ خل پیش خو د غني خان بابا اوس هم ډېر د شعرونه دي چې په هغې به 100 کاله بعد خلفیږي. غني خان بابا چې پښتو لټریچر له کم کار وکړو څنګه چې شیکسپیر انګلیش له کار کړی دغه رنګ غني خان بابا خپل پښتو لټریچر له کار وکړو. غني خان بابا چې د پښتو لټریچر څومره مخ په وړاندې بوتلو نو د ده چې کوم کمپیریزن دی دا تاسو ته ما په مخکې ویډیو کې ویلو دا شیکسپیر څه کوي. اوس موږ پښتنو ته پته نشته دی چې شیکسپیر ته غټ به وي. اوس موږ پښتنو موږ څه خو د خپل شي اهمیت نه نو موږ غني خان بابا پیژنو هم نه. زه نه ګڼم چې د غني خان بابا بچا یو کتاب هم کتلی او دا شعرونو باندې خو بالکل څوک پیږي نه. او که شیکسپیر موږ وګورو موږ د ګریټ شیکسپیر او دا خو موږ خپل پښتنو راسه اهمیت نشته. اوس ملګرو که موږ چېرته خبره وکړو چې د غني خان بابا او د ملا په څه باندې جنګ و. غني خان بابا په خپله هم دا ویلي چې زما صرف ملا سه په دې باندې لانجه ده چې زه الله ته خلق را نږدې کومه. یعنی الله چې څومره خلق دی زه غواړم چې دا الله سره مینه پیدا کړي. او د ملا څه کار دی؟ د ملا کار دا دی چې ملا د الله نه خلق ایرئي. یعنی زه ورته یو کس را وستل غواړم او هغه یې ایرئي. نو کله چې ته د یو کس نه ایریږي هغه له به ته خواله بیا نه ورځي. نو غني خان بابا چې زما او د ده صرف په دې شي باندې جګړه ده. غني خان بابا که موږ وګورو خلوي مولا خو غني خان بابا مولا یاد کړی هغه عالم وغیره دا څیزونه نه دي یاد کړي په یو شعر کې هم. څومره شعرونه هم چې د غني خان بابا دي دا موږ او تاسو له کتل پکار دي. ما به هم درته شعرونه ویلی وی خو د غني خان بابا چې زه تاسو ته شعرونه ویم دا ډېر ټیم خرابوي. د سیسې چې کوم د پښتو کتاب دی په هغې به زه تاسو ځان له ویډیو جوړه کړم په هغې کې به تاسو هر شاعر د ډیټیل سره سټډي کوئ. انشاءالله تاسو به په پیپر کې څه مسله هم نه وي. ملګرو دا و د غني خان بابا یو شارټ بایوګرافي. غني خان بابا چې کومه دی دا ډېر زیات انټلیجنټ و. دا چې به کوم ځای ته تلو تاسو ګوره د ده سټوریانې په یوټیوب باندې هم کتلی شي. دا چې به کوم ځای ته لاړی دا به هغه ځای کې به دا په ټاپ و. یعنی چې کم پیل ته به راتلو دا به هغې کې داسې تکړه و تا ویل کو د دې ایکسپرټ دی. هغه سره نیچرل مطلب نیچرل هم له خدای پاک نالج ورکړی و. دماغ هم ډېر زیات تیز ځکه چې په څه څیز باندې به مطلب د پریکټس وکړو مطلب بس بیا به درته پته ولګېده چې دا به څنګه کوي. دا به بیا هغې کې به ډایرکټ ایکسپرټ جوړ شوی و. نو تاسو په مختلفو کتابونو کې هم کتلی شئ. تاسو د هغه خپل انټرویوانې هم دي کو هغه تاسو وګورئ نو هغې نه به تاسو ډېر نالج حاصل کوئ. نو که چېرته تاسو د غني خان بابا په باره کې نور معلومات غواړئ ما خو درته په دې ویډیو کې شارټ کټ چې د هغه ژوند نه تر اخره پورې څه کړي دا مې درته ایکسپلین کړو. که تاسو چېرته نور هم د هغه باره کې معلومات غواړئ نو بیا تاسو په یوټیوب باندې د هغه ویډیوګانې کتلی. ملګرو که موږ چېرته د غني خان بابا د کتابونو په باره کې هم دغه وکړو نو د چې کوم کتابونه دي دا په انګلیش کې ډېر زیاتره هم چاپ شوي دي. که تاسو انګریزان وګورئ هغه هم د غني خان بابا شعرونه سټډي کوي. تاسو ته زه یو سمپل فارموله در وښیم. تاسو چې کله د غني خان بابا پویټري تاسو سرچ کوئ ګانې چې کومې دي غزلې چې کومې دي دا تاسو سرچ کوئ په یوټیوب باندې. تاسو هلته هغه کمنټس چیک کوئ. تاسو به په نظر باندې راشي چې دا کسان د کوم ځای دي. برټش یې ګوري د اسټریلین دا څیزونه دا مطلب تاسو به ټول وګورئ چې مطلب د غني خان بابا شاعري په پښتو کې د غني خان بابا چې کومې د پښتو غزلې دي هغه هلته څوک ګوري برټش یې ګوري. نو پته نه لګي چې هغو ته پکې څه دغه ښکاري. خو تاسو کمنټ هم کتلی شئ. تاسو ته پروف شته ګناهګار یم ګناهګار هم د خدای هم د دلدار یم بې وفا په محبت کې نفس پرست او بې اختیار یم. دا ګانه تاسو سرچ کوئ
او دا دې کې تاسو بیا لاندې کمنټس چک کړئ چې تاسو ته پته ولګي چې غنی خان بابا غانې څوک اوري. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس، زه امید کوم چې غنی خان بابا په باره کې ما تاسو څومره معلومات درکولی شو هغه مې درکړه. نور معلوماتو لپاره تاسو ته به زه بوکس هم سجیسټ کوم او بیا د غنی خان بابا چې څومره انټرویو نه دا وګورئ. په دې کې تاسو ته په سیسیس کې کوېسچن راتلی چې د غنی خان بابا په ژوند باندې خبره ولیکي او غنی خان بابا لټریچر له څه کار کړی. په دې ګوره تاسو ته داسې کوېسچن خو هم راتلی شي چې لټریچر له چا ډېر کار کړی، نو تاسو به ورته سمپل په غنی خان بابا باندې خبرې لیکئ. پښتو لټریچر له ټول نه ډېر کار غنی خان بابا کړی. دویم نمبر خوشحال بابا دی. خوشحال بابا وراله هم ډېر کار کړی، خو بیا چې لټریچر سپیسیفیک کم موږ یادو هغې له غنی خان بابا ډېر کار کړی. ملګرو زه امید کوم چې تاسو به دا هر څه په اسانه طریقې سره زده کړئ. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي.